د هند د مرستو درېیمه جوپه افغانستان ته رسول کیږي. د هند د مرستو شویو غنمو درېیمه محموله به افغانستان ته ولېږدول شي. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. ټاکل شوې ده نن د هند د مرسته شویو غنمو درېیمه محموله د واګې بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د بشري مرستو په لړ کې د دې هیواد د مرسته شویو غنمو درېیمه محموله چې 2000 ټنه کیږي نن د پاکستان له لارې افغانستان ته لېږدول کیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې مالدارۍ وزارت ویان مولوي مستعین عمري وایي تر دې مخکې هم د هند 2 محمولې غنم افغانستان ته رسېدلي وو. نوموړی د هند مرسته شوي غنم له بېوزلو سره د مرستې یوه برخه ګټور بولي. مولوي عمري نن ازادي راډیو ته وویل د هند مرسته شوي غنم د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لخوا په بېوزلو کسانو ویشل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ باید د هند 50,000 ټنه مرسته شوي غنم په یو میاشت کې د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. خو د کرنې وزارت ویان مولوي مستعین عمري وایي سره له دې چې د دې غنمو د انتقال له پیله 2 اونۍ تېرېږي تر اوسه نیمایي غنم هم افغانستان ته نه دي انتقال شوي.